موټر بم چاودنې په هلمند کې 10 دولتي عسکر وژلي. د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوې پوستې د موټر بم چاودنې له کبله لږ تر لږه 10 عسکر وژل شوي دي. د ګرشک ولسوال محمد اسماعیل خپلواک وایي دا برید تېره شپه ناوخته د دې ولسوالۍ مهاجر بازار سیمه کې د ملي اردو پر یوې پوستې د مازدا موټر په واسطه ترسره شوی. نوموړی که څه هم په دغه چاودنه کې د 3 عسکرو د ټپي کېدو خبر منلی، خو طالب ویان بیا په دې چاودنه کې د 10 دولتي عسکرو وژلو خبر ورکړی دی. طالب ویان دغه راز ویلي چې له ویجاړ شوي پوستې څخه 3 میله وسلې هم د طالبانو لاسته ورغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تر دې وړاندې اعلان کړی و چې هر هغه پوسته او مرکز به د خپلو بریدونو هدف وګرځوي له کومو ځایونو څخه چې د ولسي خلکو په کورونو او عامو ځایونو توپچي بریدونه کیږي.